کوئی د الله نبی وی ذمہوار زیم چې زه به د لاس نه نیسم په خپل لاس باندې به دا سړی زه جنت ته داخلومه چې دا الفاظ د سبا په ټیم کې څوک وایي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. صحیح الاسناد حدیث دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قال اذا اصبح، چا چې د سبا په ټیم کې ویل چې کله سبا کې الفاظ آسان دی اوے کہ یاد ته نه یاد کړي د چانه ویلی کوي ځان لا الله نبی سوئی چا چې سبا کو د الفاظ ویل رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، درې جملې دي بس. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، دا الفاظ چار سحر په ټیم کې ویل او پر روایت مسند احمد کی اور روایت نسائی کی جدا الفاظ یا ترسیم پدې کې داری د الله نبی او چې دا الفاظ سبا په ټیم کې چاویل فانا الزعیم ززی موارم، د الله نبی وای ززی موارم لاخذن بيده حتى ادخله الجنه، ززی موارم چې په ورځ د قیامت په زد لاس ندی سمو جنت ته داخلو. څومره آسان ذکر. سو کوئی د الله نبی وای ذمہوار زیم چې زه به د لاس نه نیسم په خپل لاس باندې به دا سړی زه جنت ته داخلومه چې دا الفاظ د سبا په ټیم کې څوک وایي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. آسان الفاظ دي، 15 سیکنډه پې نه لګي او په یادولو دې زه ورځ ولګوه، ورځ نه 2 ورځې پې ولګوه، 3 ورځې پې ولګوه، خو دونه غټ ثواب درته میلاویږي. روایت نسائی کې په روایت مسند احمد کې داسې دي چا چې دا الفاظ ویل حين یمسی ثلاثا وحين یصبح ثلاثا، د سبا بیگا په ټیم کې 3 کرت او د سبا په ټیم کې 3 کرت، نو کان حقا علی الله ان یرزیه یوم القیامه، نو په الله دا حق ته دا په لازم دي چې دا سړی په ورځ د قیامت خوشحالي ورځ د قیامت باندې به راضي کوي چې دا الفاظ سبا بیگا 3 ځلې ویل.